دا د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ ځاځي آباد کلي کې د هغه نجونو غږ دی چې یوې 14 کلنې ښوونکي ورته کرایي کور کې د زده کړو زمینه برابره کړې. معرفه دلته له 2 کلونو راهیسې له معاش پرته 130 نجونو ته د قرآن کریم د تدریس ترڅنګ لیک او لوست ور زده کوي. 2 کال پوره کېږي چې موږ د مدرسه کلوب کړې ده. موږ خلکو ته درسونه ښیو او ټولې یو څه بېل حال خو دا چې ناستې دي دا دي او نور یې 15 ته رسېږي. ځینې د جنګو د لاسه کډولې شوي دي. شپېتو ته موږ ترجمه او په څنګ کې ورسره ترجمه او په نظري سره قرآن شریفونه او خط هم لیکي. معرفه له 50 نجونو د میاشتې 100 کالداري اخلي او د دغه خونو 15,000 کرایه پرې کوي. نوموړې د خپلو زده کوونکو لپاره د سرپناه او درسي موادو غوښتنه کوي. کور چې دا موږ ته د یو چا موقتي راکړې ده. موږ د مدرسې طالباتو ته کور یعنې هم تعمیر نه لرو. زموږ د مدرسې طالبات چې دي دغو ته کتابونو او هم داسې نورو وسایلو ته ضرورت ده خو دا هم نشته. د دغه ټولګي زده کوونکي د سرپناه او درسي موادو ترڅنګ د خپلې ښوونکي لپاره معاش غواړي. 2 کاله کېږي چې درس لرو دی. موږ غواړو د مدرسې ته پیسې غواړو، کتابونه غواړو، کتابچې غواړو. موږ هېڅ نه لرو. تعمیر غواړو، کتابونه، شیان، پرسونه، میز، قلمونه هېڅ هم نشته. نه مو تعمیر شته. موږ غواړو چې موږ د مدرسې ته د پخارۍ پرشونه دا سامان راوړي. موږ ژمي کې ساړه کېږي. له کال ډېره موده کېږي چې هیواد کې له 6 ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او د دا ډول ټولګیو جوړونکي له دې کبله هم د ستاینې وړ بلل کېږي چې د نجونو د زده کړو بهیر یې روان ساتلی دی. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا ډنډ پټان ولسوالي.